اچھا اسپیشلی نیو ایئر دی نو یو هو انسټیبিলিټي ډیره زیاته ده مهنګای ډیره زیاته ده د منګول حکومت تیر شو نو څنګه زړه کوي چې دا ورځ ومانځي یاره بخدا چې بالکل زه مې نه غواړم چې خوشحالي به نه وکړو یا مبارکباد ورکړو هغې ګټه وجه دا ده چې زموږ کوم قاید چې دی هغه په دې وخت کې جیل کې دی نو خوند نه راکوي یقینا درته وایم بس تاسو کم قائد دی زمونږ عمران خان عمران خان پسې ډېر خفه یې یقینا ډېر زیات خفه یم دا افسوس اظهار به څنګه کوي نو لکه نن سبا چې کوم حالات شروع دي لکه اوس چې کوم هغو کاغذات نامزدګي مسترد کېږي او کوم ګالا ګولا ده او کیسه کتاره ده نو په دې وخت کې حقیقت موږ ډېر زیات خفه یو بلکې یوازې زه نه پورا د 25-24 کروڑ عوام چې کوم دی نو دا هم خفه دی په دې خبره باندې او بالکل دا یو دوه کسان دي 25 کروڑ کې زه نه یم کم یو و کوم یو دی ما دا په دې مجمع کې زه دا نه ویم بچې که تاسو یې نو هغه ځای نو وګورئ ښه دا راته ووایئ چې د خان سره مینه ډېره زیاته کوئ یقینا په دې ملک د اوس دی وخت کې یوازې زنه لکه ډیر ما شان داسې دي چې هغه په دې وخت کې په دې ملک یو راه نظام دغه چکم دی نو د الله نه بعد هغه دی بیا حقیقتا دا خبره هر څوک دا خبره تسلیم کړي دا او تسلیم کوي چې د عمران خان علاوه د ملک چلولو والا بل څوک زنه نه 14-15 پارټیانې چې دي دوی څه کوي دا اویاو کالونه چې حکومت کوي ګوره 14-15 پارټیانې په دې وخت کې چې کوم حقیقتا خبره ده که نه نو 14-15 پارټیانې چې اوس په هغو په جیل کې هم دي او هغه قیادت هم جیل کې دی هغه سینیئر قیادت چې کوم دی هغه مسترد دي هغه بیا هم یېرېږي هغه 14-15 بیا هم یېرېږي او بل دي وایي لکه تاسو یو خبره وکړه چې د الله نه پس په دې ټایم د عمران خان نه امید دی د دې څه لوجیک دی لکه هغه تاسو خپله کتلی شئ چې کوم دا سال 1.5 سال لاړه او کوم حالات چې په دې پاکستان باندې لاړه په دې عوام باندې لاړه کوم حالات چې تیر شو نو هغه تاسو ټوله کتلی شئ دې باندې لکه عمران خان دور کې دومره حالات خراب نه لکه څومره چې په دې وخت کې اوس دي د عمران خان دپاره څه پیغام ورکې زه بس د الله نه دعا ده چې الله پاک ته عمران خان را آزاد کړي او خپل د عوام په منځ ته خدای راولي او بس زه دا وایم ګرځي چې ټول مشینري چې کومه ده که نه دا د هغوی سره شي نون لیګ سره یا پی ډي ایم والا سره شي صرف او صرف ډیټ او د الیکشن ډیټ ته اناونس کړي اچھا د خان دپاره څه قرباني ورکولی شي اوس پورې خو غټو ورمړه موږ بیا هم هر قربانۍ ته یقینا تیار یو اوس څه قرباني لکه مطلب چې څنګه قربانۍ نه ورکړې جیل ته خلک پکې لاړه موږ هم جیل ته تیار یو لکه څه قسمه چې موږ قربانۍ ته تیار یو عمران خان دپاره یو جهان مننه جی خوشحاله اوسئ اوکے हेलो जी क्यों जी क्या कहना चाहेंगे मैं ये कहना चाहूँगा कि नए साल के आगाज में हम इमरान खान के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको रिहाई करे आमीन जी आमीन सुम आमीन जी क्या कहना चाहेंगे भाई न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं आगे आ जाए पीछे क्यों भाग रहे हैं